الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت چې انسان پیدا کړی دی د انسان د رهن سهن او د ژوند د تیرولو یو قانون، یو قاعده، یو کلیه جوړه کړې ده چې کله هم انسان په هغې کې د حد نه چې تجاوز کړی دی نو الله رب العزت ورته تنبیه کړې ده، که هغه د پیغمبر په ذریعه وي، که هغه برای راست د وحي په ذریعه سره، که هغه د الله رب العزت د کلام په ذریعه وي، که د حدیث رسول په ذریعه سره. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د آلات، د غانو بجانو آلات، هغه اغستل، خرڅول، د هغه کاروبار کول د الله رب العزت حرام کړی. څنګه چې نور سيزونه الله رب العزت حرام کړی دي، شراب شو، جواری شو، څوره سيزونه شو، آلات له لعب آلات شو، الله رب العزت حرام کړی دي. نو هم دغه رنګه الله رب العزت دا سيزونه حرام کړی دي چې کوم آلات باندې غانې بجانې ادا خلق کوي، فنکاران په غانې بجانې غږی، یو ګلوکاران په خپل اداګانې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دا سيزونه اغستل، خرڅول، د په خپل استعمال کراول د سخت ګناه. د بهقي شریف پر روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو انسان غانې بجانې اوري د په زړه کې نفاق پیدا کیږي، تر دې پورې چې د زړه لګ لګ توریږي تر دې پورې چې د منافقینو نشي. یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې ذا الله رب العزت تمام عالم د پاره رحمت للعالمین را لګلې، او ماته د الله رب العزت دا حکم کړی دی چې کم آلات د له لعب او دغه رنګ بوتان دي، صلیب دی، د جاهلیت د دور سيزونه دي، دا ټول د ختمولو ماته حکم راغلی دی. مسند احمد کې مفصل تفصیل سره حدیث راغلی دی. ول روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې الله رب العزت د خلقو د پاره رحمت للعالمین را لګل، او ماته الله رب العزت دا حکم کړی دی چې د دې روکتام، د دې ختمولو، د دې د مزامیر ختمولو الله رب العزت ته حکم کړی. دا غرنګ یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې د قیامت په علاماتو کې دا غټ علامت دا دی چې د له لعاب آلات په ډیر زیات شي، له لعاب آلات به ډیر زیات شي. چې کله د غانو بجانو آلات ډیر زیات شي
نو بیا په هغه وخت کې د سور طوفان انتظار کوي او بیا د زلزلې چې سور طوفان بم راځي او بیا زلزله بم راځي تر دې پورې د ځنې خلق به د نافرمانی د وجه الله رب العزت په ځمکه کې غرق کوي. بل روایت کې راځي چې د دې صورتونه به بدل کی او په دې به کاڼي ورای تر دې پورې چې څنګه الله رب العزت په دې باندې قسمه قسم عذابونه راولي د دې نافرمانی د وجه دغه مثال ورکو چې کله یو هار وشليږي دغه دانی یو بل پسې لګاتار ځمکې ته ورځيږي دغه رنګ په دې خلق بد الله رب العزت د طرفه داسې عذاب راځي کچري دی د دې له العبنا د دې ګانو بجان نه ونړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې ولی تاسو په دې کلام باندې تعجب دي تاسو په دې باندې خاندئ او دغه رنګي غانې بجانې په دې کې تاسو مبتلا یې سامیدون په معنا کې منکراتو کې دا نافع رضی الله عنه نه روایت دی چې ابن عمر رضی الله عنه په لار کې وسره خادمو د باجی आवाज چې څنګه واورېدو نو په وګونو کې ګوتې ورکړي چې خو لري پورې لاړ خادم ته اشاره چې څنګه بستر وکړه ورته حضرت आवाज نه راځي بیا یې د وګونو نه ګوتې لري. حدیث شریف کې راځي چې کله هم یو انسان د غرنګي غانې بجانې اوري وی الله رب العزت بد د حشر داسې کوي چې د په وګونو کې به ګرمه سیسه اچي وی تر دې پورې چې دنه به دا ټولي کلمې په لاندې پریوزي بیا به خدای روح کی بیا به په واچي. نن سبا خلکو ته وګوري ک ګاډي کې دي ک کور کې دي ک رشکه کې دي ک بس کې دي ک پلین کوچ کې دي ک په هر څه کې دي خپل غټول کې به پکې لګول ډېک د څه شي دی پکې لګول ا دومره تیزی لګولې چې هغه ګاډي پای ورپسې لګي شاته نه اوچتي او که واده خادي راشي ټول شپه وینند نه خیرز نن د مهندې رضا نن د بارات شپه ده او بیا خو د ولیمې پرز باندې ټول ورځ هغه استړي کیږي نه. دوستانو عزیزانو الله رب العزت چې په قهر کې راځي د نافرمانی د وجې د انسان نافرمانی د وجې انسان چې پس مکه باندې نافرمانه شي سرکش شي د هغه د سرکشي د وجې الله رب العزت چې قهر راولي د په هغه کې ګناه بي ګناه ته نه ګوري بلکې قهر چې راځي په ټولو باندې راځي. دا نن سبا چې دا قهر د حالات سختي پار سړي باندې دا لګا ده چې د دې سختۍ باوجود هم دا خلک بیا هم نه سمېږي او د الله رب العزت نافرمانی حق العام کوي او حق کلاو مخې کوي ته ورته وایي داسې د الله رب العزت حکم مه ماتوئ د الله نه حیا وکئ داسې مه کوئ. جواب کې ورته څه وایي څه ختم خو نه دی څه ختم خو نه دی ما ورته الله سره طاقت ستاسو زور شته وي الله غفور رحیم دی ما دا خو ته د الله تعالی خو کلاو واضح ګستاخي کوي چې یو طرف ته غاڼې بجانې غږې او بل طرف ته وایي الله غفور رحیم دی. لکه مطلب دا چې یو انسان ګناه کوي استغفر الله وسره دا خو ته د الله رب العزت عذاب له کله چیلنج ورکړي. دوستانو عزیزانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم زما په امت کې داسې خلک پیدا شي چې هغه د غانو بجانو آلات طرف ته ډیر روان وي د هغه په محفلونو کې ډیر روان وي او هغه سره خپل له لعاب هغه سره ځان مشغول ساتي وان قریب ده په دې بچي یو سور طوفان راشي او تر دې پورې طوفان نه بعد په دې زلزلہ ده بیا ځمکه کې غرقېدلې د کانو باران دی. ابن جریر رحمت الله علیه فرمایي وی الله رب العزت د دې دومره سخت وعید ځکه بیان کړی دی چې دا د شیطان د لښکر را جمع کولو دپاره یو اعلان دی. څنګه سړی موز دپاره اذان کوي نو دغه رنګې دا شیطان چې اعلان کوي نو داسې اعلان نه کوي بس خپل یا ټیک به درته ولګوي یا به ډولکي وله راوغواړي یا به باجي وله راوغواړي نو هغه چې باجه غږول شروع کړي نو ټول شیاطین ورته راجمع شي تر دې پورې که هغه واړه دې په کور کې هم ناست وي نو هغه به موزي ورکړي چې بار لاره کې څه چل دی نو بیمار جوړ ناجوړ رنځور دې ته بس ګوري نه خپله خوشحالي به کوي
او خوشحالي و په دې طریقه باندې کوي چې په کومه طریقه باندې شیطان په کومه لار باندې روان. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسانانو ته موقع ورکړې ده، ژوند یې ورکړی دی، دولت یې ورکړی دی، نعمت یې ورته ورکړی دی. د دې قدرداني وکړئ. د دې قدرداني دا ده چې دا په صحیح ځای کې ولګوئ. د رب العالمین عذاب ځان ته مه چیلنج کوئ. ټوله شپه به لګیا یې ډیګونه به غږئ، تر دې پورې ودونه خو که ته دا ډیګ وغږې او که ویې نه غږې واده به دې وشي. چې څومره پیسې په دې ډمانو باندې، په دې ډیګونو باندې، په دې ګډاګانو باندې، په دې محفلونو باندې لګئ، پر رب یقین وکړه دا چېرته په پیسو په روټۍ ولګوه، چېرته غریب ته ورکه، چېرته مسکین ته ورکه، چېرته په داسې ځای کې ورکه چې صرف آخرت دپاره دې ګټه جوړه شي. نکاح ته موږ سره واقعیت کېږي که نه، څومره واقعیات موږ سره شوي. نکاح ته به لاړ شي، ورېږه اوس درته زه خبره وکړم. نکاح ته سړی لاړ شي، امام صاحب لاړ شي، نکاح تړي که نه. اوس خبرې ته وګورئ چې کله نکاح تړي، یو استاد ته به څومره پیسې یادي، څه ته به څومره پیسې اخلي. ورته یاره پخوا خو به 2000 10,000 دا خو ډېرې زیاتې دي. نو ما ورته چې کوم فنکار دی راوستی دی، ګلوکار دی راوستی، ده ته څومره ورکوي؟ یاره جي د ده بوکینګ په 50,000 صرف شوی دی، نورې پیسې لا پاتې دي، هغې سره زموږ خبره لا پاتې ده. ما څومره ولئ په پیسو را، یا خو د دې ملګرو کار دی، زما کار خو نه. دوستانو عزیزانو، یاد ساتئ الله رب العزت چې کله په یو قوم کې دین خورئ، د هغې جذبې ته ګوري، د هغې طلب ته ګوري، هغې د عزم ته ګوري چې دې قوم ما سره عزم څه دی. که ستا د قوم دین طرف ته عزم ډېر وي، طلب یې ډېر وي، بچې جای کې چې هغه په ټم باندې پیسې ولي، هغه به چېرته امام ته ورکړي، چېرته قاري ته به یې ورکړي، چېرته جومات ته به پیسه واخلي. دا نه چې پیسې ته لګې او یاره چې دا به حرام وي نو ځکه یې هغې ته ورکړي. که حرام وي داسې خبره خو چې نن سبا څوک حرام وي، دا خو یو جواز ورته جوړوي، یو هیله ورته دی جوړه کړي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، ورځ په قیامت په الله رب العزت چې کله میدان حشر په دربار کې ټول خلک ودرېدي دي، الله په دربار کې وي دا ځمکې به دا ټول خلک د خپو نه داسې کلک رانیولي وي، دوی به خوځېدی نه شي چې تر څو پورې دې دا هغه سوالونه نه شي وي د مونځ، د روژې، د زکات، د حج، هغه سوال نه بعد، د هغې نه بعد چې مال دې څنګه وګټو او څنګه دې خرج کړو، په کوم ځای کې دې ولګو. یو پیسه، یو روپۍ به د باندې کوي ورکوي چې پروردګاره په دې ځای کې لګولې. یا یو انسان کې طاقت وس شته چې بیا هغلته جواب ورکړي. چې دلته کې بچي ته پیسې ورکړې نو هغه ځي هلته کې په لهو لعب باندې نور خو نن سبا خو هغه سرخوړلی ګیم هم راوتی B9 بس په هغې کې ورکوي، په هغه ګیمونه ګټي. دا ورته نه وایي چې بچې دا سود دی، دا قمار دی، دا جواري ده، داسې مه کوئ. د اغیارو خو کوشش دا دی چې ستا بچې به په جوارۍ لګوي، د اغیارو کوشش دا دی چې ستا بچې به بېلارې کوي. دوستانو عزیزانو، دلته کې مونږ ډېر محنت به وکړو، ډېر واز ورته وکړو، ډېر نصیحت ورته وکړو، خو چې کور کې مور او پلار یې هغې په دای په ګناه کې سپورټ ورکوي نو بیا زموږ د واز او د نصیحت فایده څه شوه. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې پیشنګویانې کړې وي ټولې من وعن رښتیا کېږي، بس ټولې بس اسې یو څو بس مې چې پاتې هغه پیشنګویانو کې د سعودي عرب په ځمکه باندې، په پاکه خاوره باندې، په پاکه ځمکه باندې فحاشي عریاني به عامه شي، صرف د حرمین او شریفین به دې پاتې. لاړ شئ وګورئ، سړی دې دپاره ځي چې ځان د خپل ځان بخشش وکړي، ځان پرې وبخي، نو لاړ شئ وګورئ د فحاشي عریاني سوا شوه. هر ځای کې د مسلمان نه فحاشي عریاني ازادي دا مسلمان غواړي. که ته ورته ډېر واز او نصیحت وکړې هغه په دې لار باندې روان شي تر دې پورې چې هغه په هغې کې ځان لت پت کړي. د اخره کې وایي یاره جي اوس خو ترې نه شو راوتی، اوس خو پکې نښتې د حج عمرې په ویزه باندې لاړ شي هلته کې څه سرچینه. دوستانو عزیزانو، یاد ساتئ چې دین ته نقصان رسېدلی مسلمان د لاسه رسېدلی. دا مسلمان همیشه خپل خپې په تبرګي باندې ځان ته پخپله وایي. قرآن کریم کې الله رب العزت ولې فرمایي لولا ینهاهم الربانیون، ولې دوی ته دا نیک صالحه کم خلق دي دوی ورته نصیحت ولې نه کوي؟
نن سبا چې پتا باندې سو خپکیږي ترخه خبره به ته وکي په غوسه کې به ته وکي که مشر دی دی که استاد دی دی که امام دی دی غوسه به ته وکي لاس به درنه چې مکه ورور داسې مکه د الله نه ویریږه داسې مکه پتا بابا هغه ټیم ډیر بد ولګي او چې پتا باندې کم آفت مصیبت د خدای قهر راځي دا غي نه به خدای بچي کته په دې واده کې بازیګر موړې ګډا خو پرې د بازیګر موړې ستاده واده بکی اگر مې یو کس ته وې ما ته په واده ته تلې مې په دې واده کې تاسو کو دې مرګري واده مې 100 روپۍ دې په واده ضروري یې 3.5 لک روپۍ مې پیوښ مې سپېدا ته ملاو شو یره چې په مقابله کې په ځد کې راغلو بس پیسې مو وشت مې دا راته ویل ته نکاح د پر امام صاحب مروسته سو کو عالم مروسته دی مې سوره دې ولا ور کړی ویره 15000 مې ور کړی مشر مې دی نه چې نن پسپینه جامه کې دا قال الله او قال الرسول وای هغه په ځان باندې لوګي تندې تیری نته ماته دا وایا چې تی په ډمانو باندې ورکې په فیوچر کې رستا بچي ډمان جوړیږي که ستا بچي عالمان جوړیږي بیا غلې شو هغه نو جواب رانه تاسو خیال نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې عن قریب زما په امت داسې یو دور را روان دی یو وخت را روان دی چې هر یو کس به دا غواړي چې موږ ته د عالمان مخې ته راشي موږ ته د علم والا خلک مخې ته راشي موږ ته د عقل والا خلک مخې ته راشي موږ ته د دانایي والا خلک مخې ته راشي داسې خلک راشي چې زموږ د لارې راهنما وي موږ ته د هدایت لاره وښیي وابه نه میلاوي وجه به څه وایي وجه به دا وي چې تا به د ګلوکارانو فنکارانو دومره ریسپیکټ دومره قدردانی کړې وي چې هغه سفید پوشه سپینې جامې والا علم والا خلک وایي پروردګار زه دې په دې معاشره کې ولې پیدا کړم رو 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 هغه لین نه به علما رو روزي او د دنیا نه به ټول علما ختم شي علما به ختم شي او د امت سرداران به څوک شي جاهلان به شي چې بس عام خبره براوالي او حدیث طرف ته منسوب کوي او ټول په جهالت باندې په دانی غلار باندې او په جهالت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی ابن جریر رحمت الله علیه یو قول لې چې د ټول نه صحیح قول لا دی چې د رحمان بنده چې کوم وي هغه به شرک کوي نه به هغه غانې بجانې اوري د الله عذاب بزن ته نه یاد ساته یو انسان په خپل غانې اوري هغه ایرپورټ دی کسې وخت ورکه ځان ته وي او چې ډې ګول گئی ته ځان د ګنا نه ډېر ساته کوي شی ولا یو لګي د کسان کور ولا یو لګي یا لارې ولا یو لګي ته په لار تیریږي ته خپل تسبیحات کې مطابق ځان سره ګناګار نستاغه ګنا نو هم د پسر چې سور خلکو ته دا आवाज زی دا غټولو ګنا زماري د واغست چې څنګه یو سړی د نه کوي کارو کې دا غوږی کوي د کار نه خو یو کنهستو پونی جوړ کو خلک ته مستفید کیږي ثواب ته ملایږي د غرنګ چې یو سړی د ګناه کارو کې او د هغه ګناه د وجنه خلک ګناه کې مبتلا کیږي ټول ګناونه د پسر راځي د برس په قیامت د دې پروردګار ما خو دوره ګناونه نه دي کړی دا د کم ځای نه رااله الله به وته وی چې تا داسې د ګناه یو ځای جوړ کړو یو داسې اډه دي جوړه کړو چې ټول پکې ملوي سره ټول هغه ګناونه ستا پسر هغه پکې مبتلا دی پکې مبتلا دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې ان قریب زما په امت یو داسې دور را روان دی چې بدای کې بګانی بجانی عام شي فحاشی او ریانی به عام شي یاد ساتي علما کرام هر دویم کال باندې د دې زی روان دي حج ته او د امام مهدی د ظهور انتظار کوي د امام مهدی د ظهور انتظار کوي وجه سوجدا کما فحاشی او ریانی په دې ځمکه باندې خورا ده پر رب یقین وکړه تاسو سوچ کوئ تاسو سوچم نشته خپلار دې د لور نه خبر نه دی کرور دې د خور نه خبر نه دی کخاوند دې د خزې نه خبر نه دی په دې ځمکه باندې یو اور خور شوی دی هغه اور ستاده کور نه شروع شوی ته پته نشته هغه د سوشل میډیا په دور سره کوي کا د تعلقاتو په ذریعه سره ټول دنیا په خپل لپیټ کې اغستې ده او د يهودو میشن دا دی چې د مسلمانانو کې فحاشي او ریانی ختمه کا واچو خ ډیره پکې واچو دی بس د مسلمانانو نه بس ایمان او جذبات اب څخه ختم دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو چې د الله رب العزت د حکم تابعداري شروع کړي وحده لا شریک چې صد ته فرمان کړی دی هغه کوي یاد ساتئ چې وعده کله هم راشي
نو مور پلار په خوا دعاګانې وکړي چې پروردګاره د لور مې قسمت ښه کړي. که د هلک مور پلار یې هغوی به دا دعاګانې کولې چې یا الله د زوی مې قسمت ښه کړي، مستقبل ژوند دی، ما تا به په ګډاګانو په ډولکو باندې په باجو باندې په ډیګونو باندې به ځان مړ کړو چې هفته تېره شي، په کور کې به جنګ جګړې غوبل جوړ شي، بیا راشي امام صاحب ته امام صاحب څه دعا څه وظیفه څه دعا راته ما ورته وظیفه او دعا خو تا په هغه ټایم کې پکار وه چې ټایم کې تا شیطانان ګډول. دوستانو عزیزانو په دغه وخت کې د دعا ټایم دی، ستا د ټول ژوند ټایم دی، ستا د بچو بنیاد په څه څیز باندې دی، هغه په ډمانو باندې مه ضایع کوئ. الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.